ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ کابینه پریکړه کړې چې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د هیواد د شهیدانو کورنۍ ته د هر یتیم پر سر 2000 افغانۍ، د فلج شخص پر سر 15000 افغانۍ او هر د دوو اندامونو معلول ته د 10,000 افغانۍ د کومک په توګه ورکړي. بل لور ته چین له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د طبي وسایلو مرسته کړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د چین هیواد لخوا له دغه ټولنې سره د 4 کنټینره طبي وسایلو له مرستې خبر ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې بیان د نور آغاز صاحبزاده ازادي راډیو ته ویل دغو مرسته شویو توکو کې د اکسرې ماشینونه، د ټلویزیوني معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. نور هغه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یادې ادارې سره د چین دریمه جوپه مرسته ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې له یادو وسایلو به په کومو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي. سعودي کابل کې د باند پاتې افغان مسافرو د اقامې نیټه غځوي. د سعودي عربستان حکومت پریکړه کړې ده چې د هغو افغان مسافرو د اقامې نیټې وغځوي چې تیر وروستیو تحولاتو وروسته په افغانستان کې باند پاتې دي. کابل کې د سعودي سفیر الاسناد مارشال د قونسلي چارو له رئیس مولوي محمد شفیق خطیب سره په لیدنه کې ویلي چې دوی په سیستماتیک ډول کابل کې د ایسارو افغان مسافرو لپاره د اقامې نیټې غځوي. د کندهار ولی وایي له هیواده مه وځئ، اسلامي امارت لوستو ځوانانو ته اړتیا لري. د کندهار ولی ویلي چې یوه ټولنه د لوستو کسانو پر مټ پرمختګ کولی شي او دا نظام په افغاني، اسلامي او عقیدوي ارزښتونو سمبال لوستو ځوانانو ته اړتیا لري. حاجي محمد یوسف دا څرګندونې د ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسې له رئیس او استادانو سره په لیدنه کې کړې دي. او ولادیمیر پوتین امریکا ته نظامي ګواښ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د امریکا د غیر دوستانه اقداماتو په غبرګون کې مناسب نظامي او فني تدابیر ونیسي. ریو نیوز اژانس راپور ورکړی دی چې ولسمشر پوتین دا څرګندونې په مسکو کې له دفاع وزیر سره یوه خبري کنفرانس ته په خبرو کې کړې دي. پوتین زیاته کړې ده چې روسیه به په پرمختللو وسلو د خپل پوځ د سمبالښت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. لیدونکو له عملتیا مننه، ښاد اوسئ.